سورہ بقرہ کې الله تبارک وتعالی فرمایي فذکرونی اذکرکم، تاسو مال یاد کئ نو زه به تاسو یاد کم. علماء لیکلی دي د آیت مطلب دا دی فذکرونی ته مال را په دنیا کې یاد کا، اذکرکم زه به د بره په عرش کې یاد کم. فذکرونی ته مال په مجلس د خلکو کې یاد کا، اذکرکم زه به د په مجلس د پرشتو کې یاد کم. فذکرونی ته مال یاد کا په وخت د مالدارۍ کې، راحت ته در باندې، مالداری ده در باندې، خوشحالی ده در باندې. الله تبارک و تعالی فرمایي ته ما په دې حالت کې یاد کا، اذکرکم په سخته کې به دې بیا زه یادومه، په راته کې ما یاد کا، په خوشحالۍ کې ما یاد کا، اذکرکم په سخته کې به زه تا یاد کم. فذکرونی د صحت په حالت کې، روغ یې جوړ یې، الله فرمایي ما په دې حالت کې یاد کا، اذکرکم چې کله در باندې بیماری راله نو زه به دې یاد کم، په بیماری کې به دې بیا زه یادومه. خو ته خو ما په خوشحالۍ کې یاد کا، ته خو ما په مالدارۍ کې یاد کا، ته خو ما په صحت کې یاد کا، نو په ټولو مشکلاتو کې به دې بیا زه یادومه. خو زمونږ حالت څه وي چې کله په موږ باندې خوشحالي وي که نه، خادي را باندې وي، بیا موږ ته الله نه یادو. خو چې کله را باندې غم راشي که نه، الله یاد کو، بیا د یوې هفتې دپاره ټوپۍ ټول په سرونو کې دي. دغه رنګې چې کله مالداري پې راشي که نه، ته دنه الله یېري، خو چې غریبي پې راشي که نه، نو بیا دعاګانې او ذکرونو له زور ورکي. دغه رنګې دی په صحت کې روغ جوړ دی، الله نه یادوي، خو چې بیمار شي بیا چې په ډډه اوړي نو وایي الله. نو ته په خوشحالۍ کې الله یاد کا، په صحت کې الله یاد کا، په مالدارۍ کې الله یاد کا، په دغې حالتونو کې به الله بیا تا یاد کړي که نه. نو هر ټایم د الله تبارک وتعالی ذکر پکار دی، هر ټایم د الله تبارک وتعالی څه پکار دی؟ ذکر پکار دی. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی غوره جبه هغه دی چې هغه همیشه د الله په ذکر باندې لامده وي. غوره جبه کومه یوه ده؟ غوره جبه بهترینه جبه هغه ده چې هغه همیشه د الله تبارک وتعالی په ذکر باندې لامده وي. دارنګې چې کله ته ذکر کوې که نه، استغفار ډیر وای، استغفار، استغفر الله استغفر الله، الله تبارک وتعالی به در باندې غریبي رانولي چرته. دویم الله تبارک وتعالی به دې کړي ګناهونه معاف کړي. استغفار ډیره بهترینه وظیفه ده، کم از کم د ورځې 100 پیرې ویل پکار دي.